راځو په یو مهم ټریکس باندې که تاسو ټیک ټاک کاروئ او وغواړئ چې تاسو د ټیک ټاک لپاره ویډیو چې دی ریکارډ کړئ او ویډیو ایډیټینګ وکړئ نو هیڅ ته نور ضرورت نشته دی. موږ ته ټیک ټاک په خپله باندې چې دی د ویډیو ایډیټینګ اپشن راکړی دی چې کله تاسو راشئ په دې ټیک ټاک باندې تاسې کلیک کړئ. زه به دا والیوم چې دی آف کړم. دلته کله موږ راشو د دې ځای نه زه کلیک کړم. دلته وګوره چې کله تاسو دلته په دې پلس نشان باندې کلیک کړئ او د دې ځای نه چې دی تاسو ویډیو اپلوډوئ نو دلته به چې دی د دې ځای نه د کریټ ته راواوړئ. کریټ ته چې تاسو راواوښتئ د دې ځای نه دلته به تاسو راواوړئ د نیو ته. چې کله تاسو د نیو ته راشئ د دې ځای نه زه به راشم دلته چې دی د دې ځای نه به یوه ویډیو تاسو انتخاب کړئ چې هره ویډیو چې دی ستاسو خوښه مثلا زه به دغه ویډیو واخلم د دې ځای نه دا به دلته نیکسټ کړم. ګوره هماغسې څنګه چې موږ د کیپ کټ کار کوو هماغسې په کیپ کټ کې دا هم دلته موږ ګوره ویډیو افیکټ راځي خو دلته زموږ انټرنیټ لږ ضعیفه دی بعضې وخت کې نو دا چې دی نه راځي. هماغه فلټر دی هماغه جسمن دی دلته د دې ځای نه ګورئ چې سیل ته تاسو وګورئ د دې ځای نه زه غواړم چې د دې دا زیات کم شین او سور ګوره دغه شکل ته تاسې اوس وګورئ لاندې وګوره بیکګراونډ کې معلومیږي موږ سره. نو دلته وګوره د دې ځای نه چې زه کله دلته دا کوم دا به دې شکل سره موږ ته راځي. نو تاسو چې دی د دې ځای نه دا هم کولی شئ. دلته ګوره برایټنس ته تاسو راشئ د دې ځای نه کانټراسټ ته څه رقم چې دی د دې ځای نه موږ په فیسبوک کې چې دی موږ په کیپ کټ او کین ماسټر کې ویډیو ایډیټ کولی شو دغسې موږ خپله په ټیک ټاک اپلیکیشن کې داخل کې په خپل هم کولی شو. نو یو شارټ ویډیو یو شارټ ټریکس تاسو ته مې ښودو. هیله ده چې زموږ د فیسبوک پیج تاسو ځان سره لایک کړئ او فالو کړئ. د الله په امان ښه وخت ولرئ.